دا کهانی د یو داسې ریبوټ په باره کې ده چې هغه د اسمان نه راغلی و، یعنې هغه یو ایلین ریبوټ و او دا ریبوټ دونه زورور و چې دې ریبوټ هېڅ څه کمزوري نه وه. د انسانانو دپاره دا ریبوټ ختمول بې انتها مشکل و ځکه چې دا ډېر زیات زورور و. کهانۍ شروعات وشي او موږ ته کندهار یعنې افغانستان وښودلی شي چې کوم وخت کې په افغانستان کې د امریکې قبضه وه. دغلته د امریکې یو ټولنه وه چې په دې کندهار کې ګشت کوو، خو اچانک دوی ته ګاډی خراب شو او د هغې د صحیح کولو دپاره دوی یو بل کس راغلی. په دې ټولنه کې د دې یو ورور هم و چې د هغې په لیدو سره دی ډېر زیات خوشحاله شي. دی چې کله ګاډی صحیح کوي دغه دوران دا ورور ده ته ووایي چې موږ به بچپن کې یو واده کړی وه چې موږ به رینجرز ته ځو چې کوم د امریکې ډېر زیات مضبوط فوج دی. ورور ورته ووایي چې د رینجرز تلو اوس زموږ عمر نه دی ځکه اوس موږ زاړه سړي یو. دوی دغه خبرې کوي او دغه دوران په دې معنی طالبان حمله وکړي چې په هغې کې د دې زیاتره ملګري دغلته مړه شي. کله دا مصري په خوش کې راشي نو دی ویني چې د په خپه کې یو سیخ تلی دی. دی چې کله د خپل ورور خواله راشي نو دی ویني چې هغه لا اوس هم ژوندی دی نو هغه دی راوالي او په خپل ولي راواچوي، خو د هسپتال د رارسېدو نه مخکې د هغه مرګ په لاره کې وشي چې د هغې نه بعد ته د آرمي د سیډ نه سلور سټار میلاو شو او دغه دوران دی راویښ شي. در اصل دی په یو بس کې وي او د سره په دې بس کې نور هم بلا آرمي کسان وي او دی اوس د رینجر ټریننګ روان چې څنګه د ضرور خواهش وو. هغه حادثې 2 کاله شوي وو خو د نه اوسه پورې هم هغه وخت نه و هېر شوی او دغه دوران دی د آرمي یو خوفیه کیمپ ته راورسېږي. دلته موږ ته د دې کس نوم معلوم شي چې د هغه سارجنټ 81 نوم و او دلته دې ټریننګ شروع شي چې دا ټریننګ ډېر زیات سخت او ډېر زیات خطرناک و، خو په دې کې سارجنټ 81 ډېر خوبۍ او ډېر مهارت سره لګیا و. سارجنټ 81 نه د اوسه پورې هغه حادثه نه وه هېره شوې چې د هغې د وجې بدله د شپې بالکل خوب نه ورتلو او ټوله شپه به دې ویښ ناست دی او د نشې ګولۍ به یې اچولې چې د هغې د وجې د افسران ډېر زیات پریشانه وو. یو ورځ د دې په اوبو کې ټریننګ وي چې په هغې کې به دې سره لاس کې بنډل او په اوبو کې به روان او چې کوم سړي به په دې اوبو کې ډېر ساه بند نه کړه نو هغه به دا گیم ګټلی و. سارجنټ 81 په لاس کې ډمبلز اخیستي او روان وي او دی اکه وخت یادوي چې د هغې د وجې دی ډېر زیات په هغه یادونو کې ورډوب شي او دی په دغه اوبو کې بېهوشه شي. ملګري د اوبو نه راوباسي او چې کله دی هوش کې راشي نو خپل مشران یې آفس ته راوغواړي، خو چې کله دی بهر ناستی وي او د مشرانو ویټ کوي نو دغه دوران دی په ټي وي ویني یعنی یو غټ اسټرونوایډ د ځمکې خواته روان دی چې په هغې کې اوس چینجز راغلي دي او هغه پیسو کې تقسیمیږي. مګر دغه دوران د افسران دې کمرې ته دننه وغواړي چې په هغې کې یو کمانډر او یو جرنیل و. هغه سارجنټ 81 ته ووایي چې موږ ته ستا د حالاتو په باره کې پته را چې ته د شپې بالکل خوب نه کوې او چې کله خوب کې نشې دویانې اچې نو تا له بهتر دی چې ته په خپله ریزاین والې او د دې پوج نه وځې ځکه چې دا پوج د ستا دپاره نه دی جوړ او ته د دې دپاره پټ نه یې. سارجنټ 81 هغه ته انکار وکړي او ورته ووایي چې ما له ډرل دپاره تیاری کول پکار دي او د هغه ځای نه لاړ شي. په سبا باندې چې کوم کسان پر ټیسټ کې پیښ شوي نو هغې ته وباسي او سارجنټ 81 او هغه څلور ملګري پر ټیم کې اکسپټ کړی شي چې پای باندې ډېر زیات خوشحاله شي ځکه دا د ضرور اخیری یو خواب و. دی د اخیری یو ټاسک حواله شي چې پای کې دشمنانو یو ایرکرافټ غورځولی و او دی به دغه ایرکرافټ ته ځان رسو او دغه ایرکرافټ په هلته کې تباه کوو او بیا به د هغه ځای نه د هغه ایرکرافټ پایلټ ځان سره بچ راوستو او د دې ټیم مشر سارجنټ 81 جوړ کړی شي. د سارجنټ 81 په دې مشرۍ کې بالکل دلچسپي نه وه او بیا دی د ایرکرافټ په مدد سره دی خپل ټارګټ ته ورسولی شي او هلته دی د پړو په مدد سره د ایرکرافټ نه راکوز کړی شي. دا اصل کې دی دپاره یو پلانټډ میشن و یعنی دا د دې د ټریننګ یو حصه وه چې په هغې کې دی له داسې بندوق ورکړی شوي و چې هغې به پایر نه کوو. ټوله ورځ د سفر کول نه بعد د شپې دی ځان له یو ځای سیټ کړي چې هلته دی ملاستې وي او دمه کوي او دغه دوران دی په اسمان کې ویني چې څه ستوري روان دي چې د هغې د وجې دی ټول راپاڅېږي. دا بل هېڅ څه نه و بلکې هغه اسټرونوټ و چې د هغې حصې ځمکې ته راپرېوتې مګر دی وګڼي چې دا زموږ کپټن ته پته ولګېده چې دی ملاستې دي او زموږ د یارولو لپاره دا حرکت وکړو. کله سبا شي نو دی هغه ځای ته ورسېږي چې کوم ځای کې هغه ایرکرافټ راپرېوتی و او دی دغلته یو پلین جوړ کړي چې څه کسان به د ایرکرافټ خواته ورشي او په هغې به بمونه کړي او تباه به یې کړي او څه کسان به دغلته بره د دې انتظار کوي
دوی چې کله تقسیم شي او څه کسان ښکته لاړ شي نو دغه دوران سارجنټ 81 ویني چې په ځنګل کې څه پراته دي چې هغه دغلته چمک وخي او پړه کېږي. دی خپلو ملګرو ته اشاره وکړي چې زه د هغې چک کولو لپاره اخوا ورځم او دغه دوران څه کسان ورشي او په دغه ایرکرافټ بمونه کېږدي. سارجنټ 81 چې کله ځنګل ته دننه ورشي نو دی دغلته ویني چې هغه ایرکرافټ خو دغلته پروت دی او دغه دوران یو مضبوطه دماکه دی هغه بل ایرکرافټ باندې وکړي، خو چې کله دې نږدې ورشي نو هغه ایرکرافټ بالکل نه خراب شوی او هغه یکدم سټارټ شي. او چې کله هغه راپاڅېږي نو دی د هغه مخې ته هسې کیړی مکوړی ښکاري او دغه دوران هغه سکین کول شروع کړي. سارجنټ 81 خو همدغه سیټ ته روان چې خو د هغې نه مخکې هغه پر ټولو کسانو باندې حمله شروع کړي. په دغه حمله کې د زیاتره ملګري مړه شي، خو دی بیا خو باقي پاتې ملګري ځان سره کړي او د غر لمنې خواته ځان ورسوي. دوران هغه مشین د دې د پاسه بمونه وغورځوي چې د هغې د پټاوېدو د وجې دی د دې غر نه لاندې پرېوځي چې په هغې کې زیاتره ملګري نور هم زخمیان شي. سارجنټ 81 دا فیصله وکړي چې زه بره لاړ شم او ریډیو به راوړم چې خپل بیس ته پې کانټیکټ وکړم، خو چې دی کله بره راشي نو دی ویني چې هغه ریډیو والا کس خو مړ دی او ریډیو خو هم خراب شوی او دغه دوران ویني چې زموږ یو بل ملګری ژوندی دی چې هغه پسې ریبوټ هلته کېرالی او مړ یې کو. دی فورا واپس خپل ټیم خواله راشي او ورته ووایي چې ریبوټ پاسېدلی دی او اوس زموږ سیټ ته را روان دی، نو زر ته زر خپل پړي روباسئ چې ځای نه تښتو او خپل ټوپکان دغلته کې وغورځوئ ځکه چې دا خو اوس د کار نه دي. دې ته دا یو ملګری ووایي چې زه بره پړی کلک نیوم او تاسو لاندې کوشئ. سارجنټ 81 لومبی کوشي او بیا ځان پسې هغه خوږ ملګری لاندې کوزوي او دغه دوران د سارجنټ 81 چې کم کمپوز و په تیزۍ سره تاوېدل شروع شي، یعنی هغه ایلین اوس دغلته کې رالی. هغه ول هغه بره ملګری اکه ځای کې ووژي. دی د غر لمنې سیټ ته پټ شوی وي او د ایلین اوس سکینینګ شروع کړی وي چې په هغې کې دی د زخمي ملګري هغه خپه په دغه سکین کې راشي او دغه دوران د ایلین په دې باندې حمله کول شروع کړي، خو دی ډېر تیز د هغه ځای نه وتښتي او د ایلین د رینج نه ځان وباسي. هلته څه ملګري لګیا وي چې دا د رشیا کار کیدی شي، مګر څه ملګري لګیا وي چې نه د چاینا ریبوټ کیدی شي، مګر سچایي خو څه بدله وه او دی بیا دغه د زخمي ملګری والي او مخکې روان شي چې دې ته مخامخ یو غټه ندي راشي چې هغې پار کول ډېر زیات ګران وو. سارجنټ 81 دغلته ملګري ته کمپاس ولګوي او ورته وایي چې په دې باندې نظر ساته او بیا ځان پسې پړی وتړي او اوبو ته ور ودانګي او په اوبو کې بل سیټ ته راوځي او هغه پړی والي او ونې پسې مضبوط وتړي. بیا د هغه پړي په مدد سره ټول ملګري لګیا شي او پړي دې سیټ ته راوړي، مګر دغه دوران دغه ملګري خیال نه وي او د کمپاس په دې سره تاوېدل شروع شي، یعنې دغلته هغه ریبوټ راشي او په دې حمله کول شروع کړي چې د هغې د وجه پړی وشلېږي او دی ټول دی اوبو ته پرېوځي. خو دا ایلین اوس خو په دې اوبو کې دی شکار کوي، خو دی بیا خو په دې اوبو کې بچ شي او مخامخ یو غټ ندي وي چې دی هغې ته لاندې ور پرېوځي او په دغه طریقې سره دی د دې ایلین نه د ریبوټ نه خلاص شي. دی د رسل زر تر زره کیمپ ته ځان رسول غوښتل چې د هغه ځای نه خپل بیس سره کانټیکټ وکړي او د ندۍ د بهاو د وجې دی دغه کیمپ ته اوس ډېر زیات نږدې راغلی وو، نو دی ځان سره هغه زخمي ملګری والي او دغه کیمپ سیټ ته روان شي. خو چې کله دی دغه کیمپ ته ور ورسېږي نو دی ویني چې دغلته خو ټول خلک مړه دي او دغه ځای نه خو اوس د خاورې یو ډېر جوړ شوی دی. سارجنټ 81 دا ټول ځای په غور سره کتل شروع کړي او دغه دوران دی د خپلو ملګرو ته ووایي چې دا ریبوټ د ځمکې نه دی بلکې دی د اسمان نه راغلی او مخامخ غر ورته وښیي چې دا ایلین د دغه ځای نه ټکراو شو چې د هغې نه بعد دا ندی ته پرېوت او هلته پرې موږ بمونه کېغوست او تبام کو چې د هغې د وجې دا ایلین اوس موږ پسې شوی دی او موږ مړه کول غواړي. دغلته یو ملګری وي چې هغه سارجنټ 81 ته ووایي چې د دې ځای نه به ځان اوس څنګه وباسو چې موږ بیس ته خپل خبر ورکړو. سارجنټ 81 ورته شاته یو ګاډی ور وښیي چې دوی ټول هغه ګاډي ته ور وخیږي او هغه ګاډی سټارټ کول شروع کړي او خوشقسمتي دا وي چې هغه ګاډی سټارټ هم شي، خو دغه دوران د ګاډي کمپاس تاوېدل شروع شي، یعنی ایلین دغلته نږدې دی. دغه دوران د دې یو ملګری د ګاډي نه ګولو راغیستلو لپاره لاندې راکوشي، خو چې هغه څنګه ګولې د ګاډي ته رارسوي دغه دوران ایلین راشي او په هغه حمله وکړي، خو د هغه د مرګ نه مخکې هغه ګولې سارجنټ 81 ته حواله کړي. اوس دې ټول د هغه ګاډي په مدد سره د هغه ځای نه ووتل شروع کړي، خو دغه ریبوټ اوس هم دې پسې ورپسې او په دې باندې حملې کول شروع کړي. دې دغه ریبوټ نه ډېر زیات مخکې لاړ شي، خو دا ریبوټ دې پسې غټ غټ بمونه راولي چې د هغې د وجې دې نه لاره ګډوډه شي. دې یو ځنګل ته پرېوځي چې د هغې په مدد سره دی د ایلین نه ډېر مخکې لاړ شي. دی خوشحاله وي چې زه د ایلین نه بچ شو، خو دغه دوران ایلین دې ته مخامخ راودانګي
او بالکل امن سامنے په دې باندې حمله کول شروع کی چې د هغې د وجې دې ملګري ډېر زیات زخمي شي. سارجنټ 81 یو میزایل راولي چې په یې باندې هغه یو غر ولي او په دغه ایلین باندې دغه دوران ټول غر را پرېوځي چې هغه د هغې کې لاندې ګیر شي. 81 ډرایور ته وویل چې ګاډی ودروه، خو چونکې په هغه حمله کې مړ شوی او په دې باندې دغه ګاډی واوړي. سارجنټ 81 چې کله هوش کې راشي نو دی وایي چې زموږ ټول ملګري مړه شوي دي، خو یو ملګری داسې دی چې هغه نمبر 7 و او هغه لا اوس هم ژوندی دی. او دغه دوران دی ویني چې مخامخ ایلین ناستی دی او هغې خپل نور ملګرو سره کانټیکټ کوي، یعنې هغې ته میسیج یې لیږي. مګر سارجنټ 81 ځان سره هغه بل ملګری کي او دغه ځای نه په پټه وتښتي. چې کله د شپې دی ملاستی وي او آرام کوي نو دغه دوران ورته هغه ملګری ووایي چې په ما سره په آرمي بیس کې ستا رور هم و او هغه د وخت د سره دا خواهش و چې هغه یو رینجر آفیسر جوړ شي او هغه به اکثر د ستا په باره کې خبرې کولې، خو چې کله ما ته پته ولګی چې هغه مړ شوی نو ما ته ډېر زیات افسوس وشو. دوی دغه خبرې کوي او دغه دوران سارجنټ 81 ویني چې مخامخ ریبوټ را روان دی، خو مګر د هغه نه سلوګي روان دی او برهیږي. دغه دوران د ذهن ته یو آیډیا راشي او هغه د ملګري ته وایي چې زما هلته انتظار کوه او هغه یو سایډ خوا له ځان ورسوي چې هلته غټ غټ مشینان ولاړو او دا د غرونو تباه کولو دپاره دا سایډ جوړ شوی و، یعنې دلته بمونه او هر شی موجود و. سارجنټ 81 هلته یو روښنی ولتمان چې راولي او په هغې باندې یو پایر وکړي چې د هغې په لیدو سره هغه ایلین هغه سایډ ته ور روان شي. سارجنټ 81 دغلته بمونه ایښود چې د هغې په تباه کېدو سره د ایلین د لاندې را پرېوځي او دی دغلته نه یو غټ بلډیزر روباسي او هغه په هغه ایلین باندې مخامخ ورولي او هغه مخامخ یو دیوال سره وجنګوي. دغه ریبوټ د هغه ځای نه تښتېدو ډېر کوشش کوي چې د هغې د وجې دغه ریبوټ ډېر زیات ګرم شي او هغه بره وینټیلیشن سیسټم کولاو کړي. او دا که سارجنټ 81 سره مو کوي او هغه یو بټن ووهي چې بره د واړه کاڼي وي او هغه په دې ریبوټ په وینټیلیشن سیسټم باندې را پرېوتل شروع کړي چې هغه مکمل بند شي او د هغې د وجې دا ریبوټ ډېر زیات ګرم شي. دا ریبوټ په یوکرین باندې حمله وکړي او هغه په سارجنټ 81 راغورځول غواړي، خو د هغې نه مخکې هغه د گاډي نه ودانګي. ریبوټ اوس دونه ګرم شوی چې د هغې د وجې دا ریبوټ مکمل تباه شي، خو د هغه تباه کېدو نه بعد هم پای کې چې کوم بمونه نو هغه د ریبوټ نه را پرېوځي او ټول اور ته راشي چې د هغې د وجې دا ټول بمونه دغلته یو مضبوط بلاست وشي او دا ټول هر څه تباه شي. هغې نه بعد سارجنټ 81 دا خپل ملګری راوالي او بیس سایډ ته را روان شي او دا اکه شانته مومنټ چې څنګه د روډ زخمي او د بیس سره راوړو په لاره کې مړ شو. مګر خپل ملګری بیس ژوندی را رسول نه بعد د خپل روډ د مرګ د ګلډ د زړه نه لږ کم شو. هغه دوران د سینیر آفیسر د خوا راشي او تپوس وکړي چې نور څوک ژوندي پاتې شوي دي که نه، نو دی ورته په هغې انکار وکړي او بیا ورته دی ووایي چې دا اکه اسټرونویټ و چې کوم مخکې موږ لیدلي و چې ځمکې نه ګیر چاپېره تاوېدو او دا اوس د دنیا ته را پرېوتي او په دنیا باندې مختلف علاقو کې حملې شروع کړي دي او دنیا مختلف فورسز غواړي چې دا کنټرول کړي، خو دې کنټرول کېدو علاج هېڅ چا سره هم نشته. نو سارجنټ 81 ورته وایي چې دې ریبوټ یو کمزوري ده چې کله دا کله ګرم شي نو دا خپل وینټیلیشن سیسټم کولاو کی او چې کله تاسو دغه وینټیلیشن سیسټم بند کړئ نو دا دغه وجې به ګرم شي او په خپله به بلاست شي. ژر د قابلیت نه ډېر زیات انسپایر شو او دته یو سټار ورکو، یعنې دی اوس د دې رینجر یو مضبوطه حصه وه او دته یو خپل ټیم حواله شو چې د هغه ټیم په مدد سره دی اوس د دغه ریبوټ په شکار باندې روان شو او دا مو په دې زمانې ختمه شوه.